أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران د دې بلنوم د سورې طیبه، بلنوم د سورې مجادله، سورې استغفار. دان پال نور سره غلې دي ذکر کې مسله د وحد الله تشریح کوي، خاص کړه دوه واقع براوړي، یو د وحد او بل د نصران. د نجران دا نصارا وفد شپېته کسان وو، کم د دې چې امیر هغه عاقب کوم چې منتظم احم نومیدو. عجیب سوالونه مو کړل، چپنې ما چولې وي، شملې قولې وغیرہ. دوحد واقع ذکر کی، اوی کسان شهیدان شو، الله خیر دی، تسلی او دراسه کول کی، دا وجدا ربط مدي صورت مخ سرداري الته اقامت د حجت او کې دلایل کې په توحید او سنت رسالت دی مقام کې به جواب دا شبهو کې چې کوم پر رسالت راځي د الله په توحید. الته ردو کې په يهود باندې يهود رقباحت النظام ساتي، دلته الله د سوارونو ځان ساتي. دام د اسلام سرسخت دشمنان دي، اوس خو یې مړه دوستان دي، دا الله د دشمنان دا غاړه ورکی. الته جهاد مسله ذکر کړه، د رسالت مسله ذکر کړه، د انفاق په سبیل الله، د توحید. دې صورت کې هم توحید، رسالت، انفاق او جهاد په بل طریقه باندې الله بیان کړي. قران عجیب کتاب دی، طریقې اړې راړې د پاره دې چې سړې نشي چی. الته امامت د ابراهيم عليه السلام ذکر کړي، دلته وی چې ګور آدم عليه السلام الله پیدا کړي، نوح عليه السلام پیدا کړي، آل د ابراهيم پیدا کړي. شکر الله له وباسي. الته ویل چې دا اور مې تیار کړي کافرانو لا، دلته وی جنت مې تیار کړي د نیکانو لا، ځکه تقابل لګنه مقابله. الته ویل چې قول آمنا بما انزل، دلته وی چې قل آمنا بما انزل. قل سره خطاب وکړي. الته ویل ابراهيم عليه السلام دعا وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم بارکه، یا الله په دې عربو کې انسان راولېګه محمد صلی الله علیه وسلم. دلته د نبی صلی الله علیه وسلم رسالت الله بیانوي، وای کنه د مور خوب مې ضرور زیره مې د پلار دعا مې. الته ویل چې داسو د کافرانو عمل لې، دلته الله مې کوي زئی کافر عمل ولې کوي. الته صفات د منافقانو ذکر کړو، کوم چې د هجرت په وخت کې دوی کول. دلته الله د منافقانو څنور صفات راوړي، خاص کر غزوه احد کې عبد الله ابن ابي ابن سلول جهاد پر ځان شو، لیکن خپل ونیم سل کسان شاو واړول. څه صح حالاتو الته بیان د دې وکي چې متقین ډېر اقسام لري. دلته وی درجه وګورئ، اوچت درجه. الته ویلي چې ابراهيم عليه السلام دعا کړې د بیت الله لپاره، دلته وی اولنې کور د قبله لپاره کعبه جوړه شوې ده. د څومره اوچت مقام دی. سوره بقره کې الله صفات د اهل کتاب ذکر کړو. سوره ال عمران کې الله بیان د دې کې چې انسانانو د هیڅ سره دوستانه مکوئ، يهود او نصارانو جدا شي، تعلق پرې دی. الته اختتام په دعا باندې وکي، دلته باول کې دار راوړي. بیا هر صورت الله تقریر دی، قانون داري، مقرر شکل تقریر کوي. نو خاص یو داوګ دی، دلته دعوت توحید ثابتول په لس طریقو. څه مطلب؟ مختلف تعبیرات د توحید بو کې چې انسانانو د یو الله بندگی، د یو الله بندگی، د یو الله بندگی بار بار. دیم توحید ثابت کی په جواب دا سوالاتو چې کوم نو سوارو کړی و. عیسی الله بچی دی، الله جواب کوي چې نشکی دی. دریم ذکر بو کې د اقوال دراشقینو مثبت علما مضبوط کلاکو هم توحید منی. څلورم باز اقسام د شرک بالله رد کی، علما تصرفا فی الدعاء، رد شرک العلم، د غیب او علم واځ الله لدی.
زمکو اسمانونو کې د الله نه سوار بل چا حکومت نشلې دي. رد شرک الدعاء. اے انسانانو وخت چې کوي نو دی والله نه به کوي بل بسر نه کته کې چې فلان نامه د شزما کومه کوکا. قبایح د منکرونو توحید بیان کې ډېر بد خلک دي. د نبی صلی الله علیه وسلم صدق والله ذکر کې شعار توحید داعی دی. محمد صلی الله علیه وسلم خلل عجیب انسان دی. د توحید یو چد داعی او چد الله لري ګرانو نبی صلی الله علیه وسلم عقلی دلایل به ذکر کی نقلی به ذکر کی د موحدین صفات بالله تشریح بیان د دې بوګي چې انسانانو د يهودانو سوارونه جدا شي شپږ اسماء الحسنا د الله براوړي. خلاصه را معنی چې د سورې کې څوي شي دي اره ایسه کې به جدا جدا بابونه. اول باب ول سمرایت پوری اول آیت کې به اجازه قرآن الله تشریح کی. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. دری حروف او مقصد بس یو الله کوي دي. سورۃ بقره کې تشریح پورا شوی و. څو سورتونه دي څو حروف دي په څو سورتونو کې الله راوړي دي. مجموعه څه بغیر تکرار نه څو نمونه د الله لپاره سورۃ ذکر قرآن کله مفرد الله راوړي قاف کله تشنیه طه کله جمع راوړي الف لام میم کله څلور راوړي الف لام میم صاد کله پنځه راوړي کاف ها یا عین صاد. مولیان الله وای اے مولا علم باندې تکبرونه کې شرم مار خو د قرآن علم یاد دې ډېر اوچ سړیم دا نور پسې دین نه علم بس دی والله دې کته پر خپل علم باندې ناز نخره کوي نو الله راشد حروف معنا وکا نو مولا پلارم نشي کولای. امیر الله ترغیب ورګه اشراش علم یاد کا مولا و درو بل ترغیب کی. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله چې نشتره حقدار د بندګۍ سوا دا غنه همیشه ژوند دی او د مخلوق تنظیم کړي دی. لا اله الله پاک در حلولنا حلول عامه دا معنی چې هر مخلوق الله دنه دی. مخکې مونږ ویلو یو حلول خاصه عیسی کې دنه دی عزیر کې الله یې پاک الحي همیشه ژوند دی. القيوم دا معنی قائم بذاته دی یا منتظم د مخلوق دی. چاویل د اسماء اسم اعظم د الله دی. اسم اعظم دا معنی چې دعا په وغړلې قبلې علم الله لده. طریقې دار چې د الله نومونه یادوا چې کوم نوم باندې خو شو بس دا اسم اعظم دی. اسم اعظم دا مقصد نه چې رسول الله تعالی جوړیږي. په خو به ملک نه خلق ویلي د قدر پښپچ په کوم شي باندې لاس ولا غستر زر جوړیږي. بس نو سره سره دنیا غم دی. سره زر دی او سپین زر دی او مال دی ندی کې بندگی وکړه الله وایي. عیسی علی السلام همیشه ژوند دی. عیسی علی السلام د مخلوق تنظیم نه کوي نو څه مخیل دی عیسی الہ جوړی دی شي نه هغه محتاج دی. القیوم نبی صلی الله علیه وسلم ویل حیا قیوم برحمتک استغیث. شیخ الاسلام ابن تیمیہ طریقۃ الهجرتین کې لیکي کنز المال کې مدار روایت دی کوم انسان چې سار سنت کې او د فرض نه وړاندې سلوي خرت ویل یا حیا قیوم لا اله الا انت د دې پرېږله کې بالله ورنا کی رڼا خوشالي دې کې رد په انسانانو هغه وای د اسمه کې سلوي قطبان او غوسان دي. قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث الثقلین د شیخ عبد القادر جیلانی لوي. څه مطلب دنیا او د آخرت د ټولو خلکو مشکلات چې حل کوي عبد القادر جیلانی حل کوي. څومره د ظلم خبره. غوث اعظم لوی امدادي تورخم لچې په دلار باندې وځي ګرځي غوث ګرځي معنا وړي کې نه وړي کې کومه کې داله کله شو واړه حالات درمان دراتلو مزل تمنډاله کله معاملات راتلو نو شیخ عبد القادر جیلانی لا دي کې به تقریبا شپږ ډیر شواهد د ابن عساکر نقل کړي دي
شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی دی المنار المنیف کې څومره احادیث چې قطبان او غوثان مبارک راغلي هغه ټول وایي وا دروغ دي د په سند باندې کلام دی ای باندې مرګ راځي نو هغه د مخلوق تنظیم کولی شي تنظیم چې کوي نو هغه یوازې الله کوي ځکه همیشه ژوند دی ا قائم بذاته دی هیڅوک د الله سره په صفاتونو کې شریک نشتا نه په ملائکو کې شتا نه په انسانانو کې شتا نه په مړو کې شتا نه په ژوندو کې شتا بلکې ټول مخلوق الله له محتاج دي اے خلکو حاجتونه والله له پیش کړي نقلی دلیل دی ویل مردا قران نه منو توحید دی او توحید دی الله یو توحید او قران نه بیان کړي تا مخکې کتابونو بیان کړي دي نزل عليك الكتاب الله نازل کړي پتا من کتابا بالحق د توحید لپاره مصدقا لما بين يديه تصدیق کوي دا څه چې نه مخکریم بالحق من الاظهار التوحید دا عقیده کتاب قرآن دا میات ساتي بعض خلک سر قرآن له ضرور ورکی قرآن دی او قرآن دی په عمر کې هم حدیث شرط بیان نه کی حدیث ورجینه خو ګران علم دی کله حدیث پختنه دی وکړه به در دا نه دی معلومه سند باندې کلام شو کې به ورته نه دی معلومه نه یاد ساتي قرآن به منی حدیث به منی دواړه څوک چې د قرآن سره تعلق لري او د حدیث سره نه عقیده به درسه عمل به ډېر کمزورې دي قرآن لبناسته کوي به کنزل په مړه الله کنزل کړي نو زه څه ولې ونه کوم اهل الملک کنزل کوي خور مور وغیرہ دا بیا دي ټیک د عقیده به درسته چې قبر شي نشي کولای خو مړه عمل لري د فاسق عمل لري کم سړی چې د حدیث سره تعلق لري قرآن سره نه دوی کې به صوفیت ډېر راغالي شي هر عمل کې لیکن نګوري چې درجه څنګه ده لیکن کم سړی چې د قرآن او سنت دواړو سره تعلق ساتي یاد ساتي د دش انسان عقیده هم درست سره ځکه قرآن عقیده جوړي عمل هم درست دی ځکه نبی صلی الله علیه وسلم عمل جوړي ځکه رسول الله فرمایي چې کله وفات کی تاسو کې دوه شی نه پرې خودلې دي قرآن او سنت ټول مسله الله دې کې تشریح کړي وانزل التوراۃ الله نازل کړي تورات او انجیل او انجیل تورات بیان لغت دې معنا ده هدایت څو د عربي لغت دې چا دې کې معنا ده شریعت ته انجیل یونانی لغت دې معنا طیب یا اصل کې انجیل کې معنا ده اصل ده دې کې معنا ده وبودا برنه بارانو شنه دوړه ختم شي دې کې معنا ده وسط او د زیری تورات قرآن انجیل ټول دا مضمون راوړی دي چې انسانانو د یو الله بندګي د یو الله اطاعت رد په نسوارو باندې چې دوی مړ عیسی د الله بچی دي چا ویلي دي من قبل مخکې دې قرآن نه هدن للناس الله هدایت د پاره د خلکو دلته وچ هدایت د پاره د خلکو لري سورې بنی اسرائیل کې بلاشي تا خو هدایت د بنی اسرائیل لا اهل علم جواب کوي چې الناس کې الف لام مهدی مراد يهود دي یا اصول د ټول انسانانو د پاره لیکن به پرودار شه جدا وانزل الفرقان الله نازل کړی دی فرقان دا معنی زبور فرقان دا معنی قرآن د حق او باطل مابین کې جداواله راوسته ابن قیم سے فرمایي کنا لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير بين ولا برهان دو حقونه یو مگر غوا دلیل سره نشتا دریم قول موږ کړی چې فرقان نه مراد ټول کتابونه دي سلورم فرقان نه مراد معجزات پنځم فرقان نه مراد هغه کتاب دی چې د حق او باطل مابین کې جداواله راولي حجتونه میزان تر مراد ده اقامت د دلیل والزجر ډیر قیمتي کتابونه دي خو اکثر انسانان نه مني مختیاړي منل بيدوت نه منل بيدوت طریقو باندې څوک رسول منینا څوک ټیک د آیات او د حدیث موږ مستق خلاف دی قانون درجه موږ د مذهب نه کوم شی خلاف دی یا به منسوخ یا به تعویلی جنت آیتونه چې راشي به ځان له منسوبه یې وداس موږ لپاره دي امام زرکشی برهان کې لیکلي چې د قران نه به هغه وخت کې انسان برخمن شي چې دا ټول آیتونه ځان له متوجه کوا
چې دا الله مال لګیږي. ان الذين يقيننا انسانا كفروا بآيات الله، چې کفر کړي د الله په آیاتونو باندې. آیات الله را منع عقل د علم من د الله توحید، قران نه مني. آیات الله منع معجزات نه مني. لهم عذاب شدید، دی خلق العذاب دی الله سخت او والله عزیز، الله زور اور دی ز انتقام خاوند بدلی بدلا اخلي بدل شاله پری دی الله. حتی واسر کې راغلي وسوکال پر الله بدلا اخلي وسوکال پر صلاح لنا سوره اللوباش ورسا کې بل عقل دلیل. زمکه واسمانونه کې هیڅ یو شی په الله باندې پټ نه دی. ایا موسی علی السلام نه عیسی علی السلام دې ټول شی علم شته؟ نه. دا نو څنګه الہ دی؟ الہ خو هغه ذات دی چې اسمه معبود دی. هیڅ یو شی په دې باندې پټ پاتې نه دی. په عیسی باندې ډیر شی نه پټ پاتې کیږي، په ملائکه باندې پاتې کیږي، په انسانانو باندې پاتې کیږي، په مړو ژوندو باندې. نتیجه دارو وتا چې دی معبودان نه دي، معبود بل څوک دی. چیرې ویلش الله ان الله یقینا الله تعالی چې لا يخفى عليه شيء، نه رپټ پدمانی چې شی په الارض لاندې زما کې ولا په السماء نبرا، نه لاندې نبرا. ورسا کې بل عقل دلیل دې حاصل لري. مور خپل چې کله یوزیش اې دې ساس کې رمانه نه د بچي تنظیم، داغه د قط تنظیم، داغه د استعداد تنظیم، داغه د رنگ تنظیم، داغه د شکل تنظیم، دا څوک کوي؟ الله. اي عيسى عليه السلام دا قدرت لري؟ نتیجه دار وتا چې عيسى ګوره الہ نه دی، عيسى چې نبی هو الذي الله ذات دې چې تاسو یې شکونه درکړي دي په الارحام د میندو رحمونو کې کیف یشاء سنچو غاړي تور سپین خبات وګد وړو کې وخيار او غیر وخيار د دې ټول دلیل نتیجه واوري. سړی چوکارو کی آخر کې نتیجه راټولې. نتیجه سره لا اله الا هو، نشتره حق تار د بندګۍ سوا دا غنا. العزیز هغه زور اور دی، الحکیم حکمتونه والا دې زور اور دی الله، حکیم حکمتونه والا دی. عزیز هغه ذات ویلي چې غصه شي سو کې مخ نه نشي ورته. حکیم په واقع د امور خبردار دی، وړو وړو خبر باندې پوهره، رازونه باندې پوهره. ورسا هغه تقسیم دایتونه کوي دوا اقسام ولا بعض محکم دی او بعض متشابه. مشرک انسان الله متشابهات نے استدلال کوي. ورسا براش وروح منه هو الذي الله تعالی ذات انزل علیک الکتاب اچ نازل کړي پتا باندې کتاب من آیات بعض دین آیاتونه مضبوط هن ام الكتاب چې اصل کتاب دی او اخر نور متشابهات محکمات جمع محکم څه لوي شي شبهه به نشته. لفظونه معنا امام راغب لیکي، تعویل به نه دی شوی. حلال حرام پکې معلوم دی، ناسخ دی، حدود پکې دي، فرایض پکې دي، خفاف کې نشتا، ارچاره معلومات دي، عمل پکې دي، شیمان په راوړل شي. متشابه دی عزت بیره متشابه کله لفظ کې راځي، کله معنا کې، کله لفظ او معنا دواړو کې، کله په اعتبار د لفظ سره، کله په اعتبار د معنا سره، کله په دواړو اعتبار سره. ابن عتیلی کې ودا خلق دلته کې یو تفسیر لیکلی دی چې دا محکم دی او دا متشابه. قرآن خو د لغت کتاب نه دی چې دا سودا لیکي، بلکې هغه آیتونه ذکر کوي چې متشابهات نه دي. ابراهيم عليه السلام بارک راځي ثم تهن به غاړو الایاتین کسایا راځي بتا دی. مشرکان دې استدلال کوي. ګوروي ابراهيم عليه السلام د غیر الله نه مدد غوښتلې دي. جواب ال تمنا د مدد بلنه نه ده، نفس आवाज دی د الله امر هغه. کله به ان الله په عرش برابر دی. چا تشبیه د الله رضان سره ورکړه، چا تعویل وکي، چا تحریف وکي او تعطیل.
اهل سنت والجماعت ویلي چې دا د الله صفت دی چې کوم داغه د شان مناسب منګي منو. مختصر کتاب العلو کې امام زابی به رسول علماء نن تمسری نقل کړی دي. ورسره ان شاء الله مسره خپل راځي به چې استدلال کړی د دین او روح منه عیسی د الله نو روح دی. باز دي جواب سورې جاسه کو خبرې دي جميعا منه به ټول د الله زامن دي. نعوذ بالله من ذلک. من دامن د الله امر دی. شاویر ګور زل قرنه ویل اسما کوما کو کوي الته ما تحت الاسباب دي. شاویر چې عیسی علی السلام ویلي څوک بزما کوم کی اخو د اسباب لاندې خبره ده. د اسباب لاندې خبره ده خو جایز ده لکه ته چالو یو براکا به اشتباه راځي. کله په اعتبار دي چې لفظ غریب دي کله کلامو کو شي کله وړو کې شي کله خپشي کله تعدد پر مال کې راشي. جدا جدا مسائل د وجنه نو د دې علم بشری الله لپاره دي. آیات باندې سوال دی متشابهات قران کې الله ولی ذکر کوي. یو دا چې علماء پر خپل علم باندې بلاک کړو وي درول عوام لري ترغیب ورکړي. دویم چې انسان پر قران کې سوچوي غنه اجتهاد څنګه اجتهاد دروازه خو قیامت پورې جاری ده چې کله شرایط موجود شي. آیات باندې به بل سوال دی دلته ویلي چې بعض متشابه او بعض محکم. سوره هود کې وایي چې ټول محکم سوره زمر کې وایي چې ټول متشابه او ټکرونه رااله. جوابداري سوره زمر کې چې وایي متشابه دی معنا فصاحت او بلاغت. سوره هود کې چې وایي چې ټول محکم دی معنا ناسخ دی حکمتونه بکیری. دلته معنا الله مراد کړي. نو دا ظالمان د متشابهات نه استدلال کوي. سوي فاما الذين فساق انسان في قلوبهم شر پرېژونو کې ځایونه کوواله دي شک دي نفاق دي خوارج مراد دي نصارا مراد يهود یا هغه انسانان چې مشرکین دي. فیتبعون ذی تابعداری کوي ما تشابه دا چې متشابه منو د قران نه ابتغاء الفدری د پاره طلب د شرک او ابتغاء تعویل د پاره طلب د حقیقت داغي. د شرک اثبات د قران نه کوي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه واجب خبره کړی ده مشرک انسان چې کوم آیات او کوم حدیث استدلال کوي بدعتي. یاد ساتئ تاسو بری آیات او دی حدیث کې سوچو کې الټا پاند باندې رد دي ویږي نه دا ظالم. تاویل کی معنا تفسیر دی کی معنا د حقیقت خو الله معلوم دی. وما يعلم ان پویږي دی حقیقت باندې مگر الله. بس وقت بوکی وراسخون دا به ځان له جمله کا چا ویل تاویل په معنا تفسیر دی نه به معنا د شو کې نه پویږي د دې په تفسیر باندې مگر الله او مضبوط خلق په علم کې مضبوط علم یې کړي راشخون فی العلم. دوی څه وایي یقولون دوی وایي مونږ ایمان لرو به په الله باندې په دې کتاب باندې کل من عند ربنا دا ټول موږ در رب د خوانه لري نسیت ناقل الا اولل الالباب مگر خوندان د عقلونو عقل مند انسان دې نه نسیت علي. ورس آیات کې صبح دعا رب تمداري مخکې مولیانو اختلاف وکړو اوس وی مولا چې کله اختلاف وکړي ځان له صبح دعا غواړه ګډوډ نشي. خلک یې ورو شهران کوم مولا ومنو دا مولا روا مولا دی. معاذ بن جبل لیکي و ان علی الحق لنورا دی حق من الله رڼا خو دلې دا یاد ساتئ. کومه مسله چې حق مسله معصوم له پیش کا زمیدار له پیش کا ډرایور له پیش کا عالم له پیش کا اومي له پیش کا د ټک به پوي چې مړه دا حق دا باطل الله په ورانه خو دلی. دا خبره د خلکو غلطه راشي موږ وړاندې چرګانیو که پويږي دا ربنا یا رب زمون مکه غوا قلوبنا دا سنت زمون بعد اس حدیث تناور سنی راج تام لیدت کړي
وحب لنا راکم لرستاد خوان رحمتن ثبات په دین کې. رحمت څه معنا؟ یا الله دین کې مضبوط کا. انک انت الوهاب، یقینا تو ورکړه والای. دا جواب د سوال. داخله د الله نو ولې سوال کوي؟ آیات کې الله جواب کې د جواب حاصل ده چې د ورکړه والا ذات څوک دی؟ یو الله، بل څوک شته نه چې هغه ورشي. بل دعا ربنا اے رب زمون انك جامع الناس، یقینا تجمع کون کې رخل کوي لیوم غورز الله ریب فيه، شک پکې نشتا. ان الله یقینا الله مخالفت د وعدین کوي. ورسبراش انک دلته ویل ان الله، څنګه دلته کې الله خبره ده د کرام اعزاز وجه تعبیر په الله وکي. الته خبره د انسانانو ده. ورسا کې دنیا نه بیرغبتی. جواب لپاره سوال څخل کوي ویل مړه د اعمال وکارونه کی، زمونږ دا بچي وکارونه کی، ملګری وکارونه کی. جواب نه، ای دنیا کې بیرغ شنه نشلې دي. ان الذين يخنون انسانان كفروا شکفر کړي لري ایسه د الله بچي غنلې لن تغني دبونه کې د دینه مال نه دوی ولا اولادهم نه اولادونه دوی من الله د الله د عذاب نشانه چوشه ایس پیدا الله ویني شدر کولې نکره په سیاق نه پکې واقع. واولائک او د انسانان چې هم خاصم دوی خشاک دوی ور دي. وقود النار، دور لرګي ورسات وسوي دعبهم كدعب آل فرعون. دا اصلي جواب سوال. دنیا دا عذاب نه یرا آیا د الله څخه برباد کړی دیو که اسیم له دم کی راکې؟ آیات کې الله جواب کې شاو. قران ته وګورئ، تاریخ د قران مطالعه کا. یو لوی بدمعاش فرعون صلی الله دلدل کې د دې امت فرعون مو کنه ابو جهل هر وخت کې به خپل فرعونی. اوس وخت کې يهود نو سوارا دي، لیکن دار فرعون د پاره الله موسی پیدا کړي. دي فرعونانو د پاره الله مجاهدین پیدا کړي. دای فرعون د پاره الله موسی پیدا کړي. د ابو جهل فرعون د پاره الله محمد صلی الله علیه وسلم پیدا کړي. د هر وخت د پاره خپل موسی الله پیدا کړي. کدا به آل فرعون الله د دې حال پشان د حال د فرعونانو لري. والذین ودعا چا چې دین مخکري. دا تشبیه بس کې را کذب الله تکذیب کړي څنګه د ایتونو تکذیب شو کې نو څه چلو شو. فاخذهم الله نور اټینګ کړو الا الله بذنوبهم په سبب د ګناہوں. والله شدید العقاب، الله دې سخت عذاب والا دی. ورسات بارکی تخویب اخروی. دا خمر د دنیا حال دی. آخرت کې د دې خلکو انجام او زه چې د الله جهنم دی. قل ما نو آیا للذین انسانان لرا کفروا چې کفر کړي دي زر دې چې مغلوب مشي دنیا کې پیشنګوئی را کنه بدر کې مغلوب شو. وتحشرون اور راجم بشي جهنم لرا وبئس المحاد، ډېر بد فرش دی. میحاد معنا فرش، آلته پرشونه نه دي ته ویل شي استهزاء. ورسا کی جواب د سوال. دنیا کې الله څوک برباد کړی دي؟ الله جواب کوي چې آو بدر کې دو جماعتونو سره مخامخ شو. یو خوا د حزب الله جماعت چې دی قومندانو محمد صلی الله علیه وسلم، بل خوا حزب الشیطان چې دی قومندانو ابو جهل. د شریعت په کتابونو کې پیدا تفصیلی واقع ذکر شوی دی. په کومه طریقه مقابله وشوه ورسره ان شاء الله سورہ انفال کې به راځي تفصیل. یو جماعت وړ کې لیکن الله جماعت ته الله کامیاب، بل جماعت قوی دی لیکن د شیطان جماعت ته ایست الله ناکام کړ. قد کان یقینا شتره استازو پار نه خاد الله د قدرت په فئاتین په غړلو کې التقطا چې یو بل سره مخامخ شول. جړق الله مخامخ شو. کمی دوړلې فئاتنا الله یوړل اجنګ د الله په لار کې و خراو بل کافر وا يرونهم دوی ردل اغه دشن رأی لین په ظاهری نظر. څه مطلب؟
ضمیر مؤمنان راځي کا مؤمنانو دا کافرانو دل دچن خپل اخو درې سو دیر رسولات سره پاس زر دیم لیدل دا کافرانو خپل ځان نه دچن مؤمنانو دریم لیدل د مؤمنانو خپل ځان نه دچن د کافرانو ملائک راغلی و څلورم لیدل د کافرانو مؤمنانو دچن د خپل ځان ملائک راغلی لري څلور توجيهات وسوي جګړه کې به کومک د چانه غواړي یو الله نه او دا یاد ساتي دا الله کومک یوازې د بدر پورې خاص نه دی چې بدر مجاهدین الله کامیاب کړي الله قیامت پورې چې هر څوک اسباب د نصرت پیدا کړي زو سره کومک کوم اسباب د نصرت معنی تقوا اسباب د نصرت معنی توبه اسباب د نصرت معنی تشکیه اسباب د نصرت معنی صبر اسباب د نصرت معنی منس اسباب د نصرت معنی زکات اسباب د نصرت معنی قرض حسن اسباب د نصرت معنی د رسول الله تابعداري اسباب د نصرت معنی د الله نه دعا اسباب د نصرت معنی اخلاص ځان کې پیدا کول لسکار وکا کومک والله یزمار سره کیږي والله الله تعالی مضبوطی په خپل کومک باندې مې شاو چاله شي وغاړي ان فی ذلک یقینا دې کې عبرت دی له الابصار خواندان د عقلونو لا بشیرت والا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسا کی دنیا میں بے رغبتی رغبتم دارے مخکې مجاهدونو تذکرہ الله وکړه وسوي د جهاد لپاره ډیر معانی دي خاص کر خزا چې د نه کړي جهاد او جهاد شو د کړه ایسه سره بوزدل شي مالداری تجارتونه الله ګردام عثمانه وانړي زوینه مجلس شغلات ډولې کړي شوی ری چا ډولې کړي الله چا ډولې کړي شیطان چا ډولې کړي الله اسباب درې مینې چې بکېلي للناس دي خلق الله يحب الشهوات محبت دري خواهشات من النساء چې زنانه دي والبنين الله بچي والقناطير غمال جمع کړي شوی من الذهب والفضه سره سپین چې به مقدار ذکر کړي چې مړه څومره خاص کر ابن جوزی ذکر کړي والخيل هغه چاغ دي مسومونه چاغ نخدار باندې کوي دې مقام کې امتنان دي والانعام او غاغانی پس مالنا والحرث فصل باج علماء عجیب تفسیر ذکر کړي دې مقام کې الله یو عجیب تفسیر بیان کړي انسان چې بالغ شي ټول نمک کدار معنی من النساء چې مرکز وکم د کله تشکیل اور معنی کړي چې کله وشي نو والبنین به ورسه بچي غواړي ایرو بچي الله راي بچي چې وشي والقناطير به مال جمع کوي مال چې جمع کوي ول خیل به گاډي غم کوي ایرو گاډي مش پکار دي شو ویلو دام چې جمع شي ولنعام بینو میخه غوا پکار ده شو دوه پاره مسور پاره ام شي برابر شنیر اوسوي شتل پاره پسرم پکار ده ول حرس عجیب ترتیب الله ذکر کوي الله مړه دا سامان د دوکیره په دې دوکا نشي اخرت ته توجه واړوي ذالک متاع الحیات الدنیا دا سامان د ژوند نه ویری والله عنده د الله سره خزه دا پسېری جنت ته جنت ورسات کوم بشارت لستا کیدات الله راوړي قل ما نوایا ایزتا غره اطلاع درکم بخیرم په غره د تاسو دې مخکې شینونه کزو بچي او مال او گاډي او فصل او مالونه د دې غره شوخه انسان لاله شي نه وای او کنه څه شي راغله للذین خاصه چار پار چیریږي هر چار پار نه جنت یریږي عند رب د سر جنات باغونه لري تجري بيګه من تحت ادعين نهرنا تحت الاشجار تحت القصور بلډینګ لاندې الاشجارونه لاندې کله سړی کې سکور کې وشي ایزر کور مالک ورته مړه ځه مخبل راځي کور جوړو
التم دا کارینو جواب نه خالدین فیها همیشه به پای کې واسواشم ببینه پاګه کړه شوی بنگله ډیره مزیدار ده سړی دې بنگله جوړ کی مخه چمن جوړ کی کیسه ګلونه بوټي او چې د ژوند ملګری نه کنه سړی خېدی کې الله به بدر کم متحرمانه پاکي د غلط اخلاقونه حیز نه پاسنا ابن قیم سے د دې باره کې به کتاب لیکل حاد الارواح ابي ځان لوګ اوري اي کې د هر صفات ذکر کړی دی د جامع دی دلاړو دی د سی بھائی دی د عمر دا خو څه کې الله عجیب خبره بل واوري ورزوان رضامندی من الله د الله دخانه تنوین د پاره تقلیل چې معمولی الله عزرازي شم بس مزيدي الله د رضا کوشش وکړ دی والله بصیر الله تعالی لیدن کړي بل عبادت بندگانو لرا بصیر ور سبب معنا علم دی ور ساعت کی الله د جنتیانو صفات عمل ذکر کړي الذين انسانان يقولون شوي ربنا يا رب زمون اننا آمنا يقين من ایمان راوړي فاغفر لنا ما قوم لا ذنوبنا من غناهنا وقنا وسات من عذاب النار دور د عذابنا دعا بد الله نه غواړي الصابرین الله وی صبر کوونکي تکلیف دی ګرمي دا روزه دا تندرا د قران درس دی د شپې قیام الليل دی فقر دی په دې ټول شینو باندې صبر کوي ګنا نه صبر کوي په طاعات صبر کوي مشکلاتو تقریبا یو سلسو آیاتونه دی بارکی شپږ څوي کا حدیث شپارس یو لسسار او شپارس په دی نه ته نیم ذکر کړی رښتونی دی والقانتين الله عاجزي کوم کې او خرچم کوي والمستغفرين او بخون کې بلا سال پیش نمی وخت کې الله نه بکنه غواړي الاثار منه پیش نمی سار کې وسو ير وسار درس نشوتله ولی شپې وی وړي دي پیش نمی له جوړ چې به آرام کو نه الله بکنه بغواړي دا ځوان به سقوب کی یره وسار مو زمختیو کې به مډړ ول اوس بجو پوری ودو دا اوس کمال نه دی تقریبا شپږ آیتونه دریش احادیث دي بارکې دي چې دا خوب ناروا دي عالم پرې باندې مستقلی ساله دي کلی عبد الله ابن مسعود بچا چا سره دیوالي جوړولا ودا شاو ګوري سار مازنه هو سقوف کوي کنه بیا او بس دیوالي پاتې قرطبي لیکلي کوم اسمه غوانه چې انسانو دکېږي د اسمه کې راغواړي چې الله دې برباد کا حدیث کې راځي فاطمه رضی الله عنها ودوا نبی صلی الله علیه وسلم په باندې والا پلته چوچته شلوري دی وخت کې رزق او اخلاق تقسیمېږي دا سار منځنه چې ورسره خو کې دا مقصد دی مړ یو فاطمه یو زېماز ما د این اخلاق مو چد دیو رزق مې مو چد دی څومره ظلم دی دا علی فرمای سوچ اوچت مرتبه غواړي به خوبي وکړي خلک متل کوي کنه سوچ خوبونه کوي نو میخه نر کټه سي کوي دا چې کله مړ شي به دې ارمان مونږ لراش څه کار کوي ته قلار ناس په دکان کې قلار ناس بارګین کې قلار ناس دې شونه لاندې یره چې مو خوبونه کو سر په باندې درندي نه الله یې سار وخت کې ما یاته ما دي جن بل باب وحی دلیل الله توحید حق دین د اسلام شهید الله منا بیان کړي الله شهید الله منا بیان شهید الله منا وحی کړي الله شهید الله منا قضا شهید الله منا امر شهید الله منا احکام الله څنګه وایي کوي د خپل توحید شهادت خو ډېر معنا غانې دي د څه خبري بیان کړي انه یقینا الله تعالی چې لا اله الا هو نشتره حق دار د بندګۍ سوا دا غنو ملائکم کوي کوي اولو العلم او خاوندان د علم قائما بالقسط الله به اهتمام کوي د توحید ملائک نه مراد هغه ملائک چې الله سره دي چاویل عام ملائک اولو العلم عالمان مفسرین ذکر کوي د آیات په تشریح کې چې دا آیات د علماو د لپاره ډېر د افتخار آیات دي
الله د ځان سره یې کړی دا نتیجه سره دلیل لا اله نشتره حقدار د بندګۍ سوا دا غنا العزیز الحکیم الله تعالی زور او حکمتونه والا دی زور اور دې په دشمنانو باندې نه هلاکی د الله حکمت تیرې یو دمه الله یې غیر کوم يهود وی چې حق دین يهودیت ته نصارا وی حق دین نصرانیت ته مجوس وی مجوسیت ته دی آیات کې الله ویلي حق دین اسلام دی حق دین قران او سنت دی حق دین د محمد صلی الله علیه وسلم دین دی دی په سره روانه غي ان الدين يقينا دا حق دین مقبول دین الله په نسبت اسلام دی وسو اختلاف شو کوي مولا ولې کوي کینه پکېلا ومختلف الذين لا اختلاف نه کړه غچا چې ور کړی شوی دوی علم د کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر وسیدنه شدوی لراغ علم علم دوی لراغ مولا رقم معلوم دی چې دا عمل په حدیث ثابت دی دا عمل د نبی صلی الله علیه وسلم عمل دی قصد کې راغلی بس د مقتدیانو د یره د وجنه مقابله شروع کړه یره کدی عمل لازم چې دا جایز نو خلک بداوي چې مړ دم مذهب پرې خو دم مذهبي مولا نه دی سر صاحب میرا خراب شي بل او بل کوم وای چې دا مسله جایز ده نو د درس ملګری وای چې مړ پروم پور دی رد کو پر عمل نه نسنګ مانی هیڅ عزت کراش الله یې مولا کړي لري کینه ده وسوی دی مولا کر انجام اخر کفر لاړ شي استهزاء د نبی رسول سنتو کی ومن يكفر الله چا چې انکار وکړ د الله د ایتونو فإن الله سريع الحساب یقینا الله سريع حساب ولا دی سار نماز پکې نه الله سبحانه پورې بار خلاص علي رضی الله عنه چاته پوښوږي چې مړ دې دومره مخلوق سره الله حساب څنګه کوي ویل کڅن چې پورش کې دې ټول مخلوقات الله د رزق بندوبست کوي تک شان د حساب به موږي کړه څوک به نه پوهیږي چې د رزق مسله الله برابر کړه مارغان ولا حیوانات ولا ورسات کو طریقه مناظره حاصل داره شپته کسانو د نجران نرالو ځان نیم ډیر ګل پوش کړی وو کیسه چوغي اچولې وي د سرو سپینو بټنې موالې وي دا ګوتمي ما چولې وي دورې کوم کپڑے نبی صلی الله علیه وسلم چې مسجد حرام لاره ریش التفات ونه کی سبب به التفات ورته ونه کی درې مورز عبدالرحمن او علي دوی ویري چې موږ تاسو دي آشنا خو موږ راغوت کې موږ سره ګوریم نه دا کپڑے بدلې کوي سره سپین لري کوي نبی صلی الله علیه وسلم دې متکبرون دا غرور ماتاو هغه زړی سفر جامې واغونه چې کله واغوست نبی صلی الله علیه وسلم سره خبره شروع کړه د اسلام دعوت ورکي زم مسلمانان ملګریم تاسو له پښتنه کو مسلمانان یې او نو خبر اخلاص را کني بس خپل کار کوي فإن دامنا کچر درې خلکو حجت باجو کړه ساسرا حاج من حجت نفس دلیل موجت ویل شکل باطل دلیل فقلت وایا اسلم ما ته سم کړه دا خپل مخ لله الله لوا چا چې ما تابعداري کړي من اتبع تاسو سره د پوښتنې د څوګي وې زه مسلمان یم ټول مسلمانان سره ورور دي اګه احناف دي کاغه شوافی دي کاغه مالکین دي کاغه حنابلہ دي کاغه اهل الحديث دي کاغه اهل ظواهر دي نور اجتهادي مسله چا په کم تر حرکت کړي چا په کم دا ټول اهل سنت والجماعت د دې ټول په یو بل باندې قدر پکار دي دا ټول یو بل باید مسلمان وي نه کافر اوس کو سم ټاپی دي خلک سره لګارو ټاپی جوړی کړي دا کافر دی او دا کافر دی او دا حدیث مسلم کې راځي دا سره په خپل کافر شي مسلمان ته څنګه کافر وای نه څومره مسلمانان چیرې هغه کله کوم مسلک سره تعلق لري باز مغرور دي هغه اهل سنت والجماعت دي هغه بل په دې شي اخر باندې جنت لبوشي ومن اتبعن په دې کې رد راغی په شیګانو نعوذ بالله من ذلک شیګان وای د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه په دې خوا ټول صحابه کرام مرتد شواد شپګونه علي دی حسن دی حسین مقداد دی
عمار دی د قشان سلمان دی نه اسلم تو ما مختصم کړي دی وا چې جسمه تابعداري کړي د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري صحابه کړي د آیات معنا دا شو څومره صحابه کرام چې دا ټول د دنیا نه مسلمانان لاړ دا ټول جنتین دي ټول زموږ د دین مشران دي وقل اوس للذین انسانان لرؤت الكتاب چې کتاب ورکړي شوی او هم پړ اسلم ته تاسو مسلمانان یې تاسو یې فإن اسلموا د اسلام راړو نو سملار والا شو وإن تولوا كما خوالوا فإنما عليك البلاغ تامن دې مسلې رسول الله والله بشير بالعباد الله لذن کې بندگان لرا نور الله غم مکوا ورسات اوس دوی رسجر په باز نور صفاتونو يهود کې عادت داري قران نه منيو انبيا وجني دعا حق پرس علماء وجني عادت د يهود داري چې کوم ځای کې حق پرس علماء دي په یو نام بل نام باندې بدنام کی یې قیدین کی یې وجه شهیدان کې ترور کی کوم چې دي آشنایان دي او سره خواږي سوليږي را سوليږي از ظالمان به خپل خوشالي او د قوم د خوشالي لپاره بدنام ولګي یره پلانین چې دار انګريزانو جنټان دي ته وګوره چې انګريز دښمنی تا کړې کاوي ته وګوره چې انګريز واګي ته سوليږي را کرا سولي کاوي ته وګوره چې انګريز تنخواه ته راځي کاوي لا خدا بدنامي لګي ان الذين يقرنوا انسانان يكفرون بآيات الله چې کفر کوي د الله تعالی په آیاتونو قران نه مني معجزات نه مني د الله قدرتونه نه مني ويقتلون وجن انبياء عليهم السلام بغیر حق بغیر د جرم شرینا فعل مضارع معنی استمرار له اشاره وا یا حالات الله بیان کی بغیر حق بغیر د حق دوی نه دی پسې بغیر د جرم شرینا نه زنا کړي شاده شدی نه قتل کړي نه مرتد شوی د ورځې دیر له سون بیا بوده وشل یحیی علال کې زکریا علیہ السلام هر کې زمنګ د نبی پسې مکش کړو اخري شهید کې حکمان وسوي واجب انبیا نه کوم انسانان چې توحید علما دي هم وښني الله نه پریدي ويقتلون الذين وجنا علماء يأمرون بالقسط چې خلق الامر کوي په توحید قسمنا توحید چې انسانانو د الله پسمه کمانه د الله قانون دراشه قران او سنت دا بچو کې من الناس الله عام انسانان انبیا نه دي نو پبشرهم دي خلق الزير ورکا بعذاب الیم درناک عذاب باندې زیره خوشالي کی دلته څنګه ویلې پبشر مفسرین لیکي دا معنا تحکم ورسا کې نتیجه او جواب سوال دوی خمره کیسه عملونه ډیر کړی دي الله چې څومره عملونه کړی دا ټول برباد دي یو عمل نه معنا زما دربار کې با قبول نشي اولئک الذین الله دا انسانان دي چې برباد دي اعمالهم د دې عملونه په دنیا کې آرام نه وي آخرت کې برباد دي او مال او مون بيد الا من الناس انسو کومکن رد شفاعت قهري د الله پونان د الله چا بدمعشي به نشي چلی دي انت به یو الله امر چلیږي ورسات کې زجر ببل صفات مفسرین لیکي سره يهود راله رسول الله قال وی به مونږ لري سړي جنا کړی د دې باره کې څه حکم دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته تورات راوړی چې کله تورات راوړ پای کې آیات درجه مو هیڅ ته مخواړو مړ مو خو نه منو تورات آیات کړه دی پای سارانو چې کله قران سره کې خیر مړ به امنډه کې فیصله په شریعت کې د مور او د خور او د کجې میراث شي کنه سخت دنګونه وي فیصله په مناسب کو قران کې دا خبر راغلی او د جهاد معاملات نور معاملات چې راشي قران د سره پیژنیم بیره دا حکم درې خلقم دی علم ترى تنګوري الا الذين انسانون لرو تنسبن شورکه شوی سره کتابنا نیمګړي مولین دي چې کله داوت شي الهي کتاب الله د الله کتاب لا
ليحكم بينهم چې فیصله وکړي الله او کتاب او رسول لري ما بین کې ثم يتولى به وګرځي ګډل د دینه هم مورزونا دوی دې راستون کې يتولى معنا پښبا اعراض کوي پزړه کې زړه کې منی نه دې کې بل مرز دی وېزمن مشرانو سروي کوي د شي بندګي کړي پاقدر حلول موږ له باول الله سزا نه راکړي بهم که سزا راکړي سروي کوي په دې جهنم کې ودی نه برسه به جنت لزو الله پیرت کې مړه خو غب شپ دی اسی کتا سره په دې باندې څه دلیل قرآن کې وی سنت کې وی تورات کې انجیل کې زبور کې الله را میدان لیکي اسی لګي ذالک بیان نو مال الله داسه کا یقینا دوی قالو ویل دي اچر دوی جن شي مون پوران نارو داور الا ایام معدودات شپې ورځې شمار کړې شوی سوره بقره کې ویل معدودات دلته ویل معدودات الته مولیان مراد دي مولا لوی جرم ځان له معمولی غني هر چومي انسان دی هغه معمولی جرم ځان له غټ غني مولا کې جرأت دی وغره کې و معنا ده وغرون دو ککړي دي انسانانو لرا په دینه په دین د دوی کې ما کانو یفترون اڅ چې د ځانه میشه جوړ کړي دین منره واستاویل ما ویلي دین خو دین دې چې قال الله قال رسول ویلي تا تعویل ما ویل دا مولا وی دې مولا خبره چې د قران او سنت نه دلیل نه څه نه مني واستخوي به اخروی فكيف الامانه څنګه عذر قبول شي اذا پات ما الله جماعهم چې موږ بر جمع کو داخله ليومن باورس کی لا ريب فيه الله شک نشته بده کی پورا بور کړي شي کله نفس ناره او نفس لا ما کسب سزا را عمل چې کوم کړي وهم لا یسلمون پر خلق ما الله یسلمون کړي شي چې عمل لکړي سخت سزا الله ورکینا د عمل مطابق بدلره بل دلیل د توحید د آیت بارک مفسرین وایي خاص کله نواب صاحب نقل کړي معاذ صاحب نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وېد شو دعا تعالی نه کيم کدو هد دغه په اندازه باندې تابانه قرض هغه الله دا کی هغه ویولنا دا آیت ورته ویلي قل اللهم ورتو یا الله اللهم پاس کیا الله سبیل کی ختم شوا من مشدد راوړو مالک الملک سبیل کی دا صفت اللهم دې نو لړکا چاوي داسان لمنادا دا یا مالک الملک اے هغه ذات چې خلق له بادشاہي ور کوي بادشاہي د الله کار دی چاله عقل چاله ور کوي خلق د خلق له بادشاہي لپاره د ایمان نشان کارګال دا چې توصیف به وګړي د خلکو تابه دا ګمان کو چې د سمه کې بسر باندې اوچت ولي امداد راځي شبري کلی به همت انسانان هغه دي چې دین خراب کړي دنیا ځان له وګټلا به په دې کې ډیر به همت هغه انسانان دي چې خپل دین برباد کړي بل چاره دنیا لپاره قسم موږ قرآن موږ اخري سن شو تو تل ملکا ورکه حکومت چاله چوغاړي وطن ځول ملکا اخر حکومت ممن تشاو د چانه چوغاړي وتو عزت ورکه چاله چوغاړي په دین ذلت ورکه چاله چوغاړي بیا دې کله خیر ستا پلاس ک الله خیر دی لا ز الله صفات دی من بدل الله صفات منو چې کوم داغه د شان مناسب تعویل تحریف منکو شیت نه مراد قدرت دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې کوم سره دې نه معنا د قدرت کوي ورا سره ګور دې اعتزال په طرف لاړو شرم د الله په خیر دی پلاس کړي ای ولی ذکر نه کوي قران کې اکتفا را کله یو ذکر کې ابل پری دی خیر راړو شرم مراد دی یدي مقام کې مقام د انعامات ورنو خیر راړو یدي وجنه باز مفسرین ویل کا خاص کرو زاد المسیر کې ابن جوزی چې بيدبي الله لازم نشي انك على كل شيء قدير یقینا انت فارش طاقت علی طاقت الله دې رچته عقلی دلیل بلو اوري
دا شپه ختمول ورځ راوستل د چا کار دی؟ یو وړه کې وبل غټه دا چا کار دی؟ د الله. یو رڼا کې وبل تیار دا چا کار دی؟ د الله. یو یخ کې وبل ګرمه دا چا کار دی؟ د الله. نو اے انسانانو چې دا کارونه الله کوي، دلیل له پدې چې بندګیم د الله وکړي، د عزت تمام دا غنه ولري، د خیر تمام دا غنه ولري، سوالم دا غنه وکړي. تولج الليل في النهار ان نباس د اشباب د اورس کې، وتولج النهار في الليل ان نباس د اورس پشپه کې. یو زیبل راځي، یو وړا بل غټ، یو رڼا بل تیارو، یو یخو بل ګرما. وتخرج الحي من الميت، روباس ژوندې د مړي، روباس د مړي د ژوندینا. مسلمان د کافر نه، کافر د مسلمان نه، جاهل د عالم نه، عالم د جاهل نه، نبی د کافر نه، کافر د نبی نه، تیغ د دانی نه، دانه دا غتیغ نه. بس یو قانون الله کې وکړو. وترزق رزق ورکه چاله شو غړي بغیر د حساب نه، بغیر حساب نه معنی زیاتو، بغیر د حساب نه الله سره، بغیر د حساب نه سړي سره، بغیر د ګمان نه. بعض انسانانو سره دومره رزق دی چې به حساب نه پويږي. بعض انسانان د رزق په شمړ شو، بس دام د الله قدرت ټول علی سوی یو رقم ته نه کوي. حدیث کې راځي قرآن کې الله فرمایي به فساد جوړيږي، فساد ورسات کې ادب حاصل داري. اے مومنانو د کافرانو سره ګوره دوستانه ونه کوي. کوم چرته هغه سره اعلان دوستانه وکړي نو تاسو هم د ایمان نه کنګال شئ، نور تاسو خپل خواخاله کوي او کنه کوي. یا ایو الذی لا يتخذ المؤمنون، ندنشي مؤمنان کافرانو اولیاء په دوستانه من دون المؤمنین، په دشاعت چې تیریږي مؤمنانو نه دی غواړه. مؤمن د پرې خود راړه کافر الله، د مؤمن پرې خودل خو څه کوي؟ د کافر د خوشاله د پاره او مقابل دی څه معمولی مادیاتو کې یو لوی مؤمن په وجنه قتل کې په جاسوسي په وکي سوچ دا کار کې نو څنګه چللې. ومن يفعل ذلك شاش دا کارو کې نو فليس من الله في شيء، دا د الله نه په هیڅ شي کې نه دی. الله د سره د ایمان نشته. یو سورۃ یاد ساتي الا ان تتقوا، مگر کتا سویریږي منهم دین پیرا. څه مطلب؟ پستر تکل شنګو په کې چې اسلام لکنزلو کې وشم دی. الله به خیر دو کو غوښنه کې ور اطمینان نه. دیم دا ګورسته د جګړې په حالات امام بخاری د ابو دردان خبره نقل کړي. ویډیو انسانانو لمن ظاهری خان درا خان د خدا زونه په یو بل باندې لعنت وي. آیات دلیل لپاره، حدیث دلیل لپاره چې کله به چار شر د وجه نه چا سره خان درا خان دي زړه کې ولعنت ورمانه وای. اېدین هغه مراد هغه وخت دی چې گیر شو الله وی گیر یره درکې تاسو الله تعالی نفسو د خپل ځان نه و الى الله المسير، خاص الله رګرځل کارونه دي. ورسره ان شاء الله تقی به ټول احکامات ذکر کوو. خوارج نه منو شګانه نه مني. ورسره اخرت د شرف علم اسه کې جواب سوال دي خلکو ویلي چې موږ له کافرو سره رابطه ساتو، د شپې پټ ورځو راپور ورکو. د مؤمن د وجلو موږ باندې څو خبر دی؟ الله جواب وکي ټیک دستا په حال باندې هیڅ خبر نه دی، مگر یو الله خبر دی کنه هغه سره بس کوي. تبرانی کې روایت هم دی افضل الايمان ان تعلم ان لا معك حيث ما كنت. بهترین ایمان داري د شاقده بلري چې کوم ځای کې ځون د الله ما ویني. علم ما باندې دی قل ورتوا ان تخفوا الله کپټ کې ما څه څه شنو کړي او تبدو یا کار کوي الله به راکاره کې دنیا لا علم په معنا د ظهور ويعلم وجنا چې الله پويږي پاتو چې بر دی وما في الارض حكم چې لاندې دی والله على كل شيء قدير. الله پارش طاقت والا دی او چې طاقت دی الله.
ورسات یرا الله وی نیک عمل دکړي کبد عمل دکړي قیامت کې به ټول سامخې له ودرېږي ارمان بو کې ارمان چې الله کاش ما دا بد عمل نه وکړي کاش کې اسمه د دې عمل ما به کې دومره مسافه ویل کسمه کوا اسمان چې د سره مې کړي نه وي خو الله دې ارمان یې پیدا نه درکړي یوم دا من اتقوا یوما ځانو ساتي دا غوړه جنا الله وی تجدو کل نفس مندب کی اړ نفس ما عملت سزا دا عمل چې کوم کړي من خیرن د شرط برابر حاضر وما عملت چې کوم عمل کړي من سوین بد مازرا نیک او بد دواړه حتی زری باندې زمانه چې ولي نه وشي ارمان ذکر کوي ارمان بکې دا نفس لو ان بینها وبینه کاش ما بین د نفس او د عمل کې امدن بعیدا نیټه ډیر لري وي مړ چې د سره کوم د عمل نه وکړي الله تاسو لري درکې د خپل ځان نو الله رؤوف بالعباد الله شفقت کوي په بندگانو شفقت سمانه لګ عملو کړي راځي شفقت دامنه چاره په سر باندې سره کې خدا چې اسلام لا کنزلو کې نه وشم دی الله به خیر دی او کنزل شفقت دامنه ته مکلف کړي نه په دې کارونو چې استاد وسنه بار دی شفقت دامنه سل کال ګناونه او کله لیکن په صرف د الله نه بخنه وغواړه په سکند الله معاف کوي شفقت دامنه الله تعالی بدنم درکړي عملم درکړي بچیم درکړي مالم درکړي لیکن چې الله لپاره د استعمال کې الله په الټا اجرم درکړي څومره عجیب اثر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي جنب الباب آيات کے برد شرک فی المحبتی حاصل بدئی ډیر انسانانو داوا کړی چې موږ د الله سره مینا د الله سره مینا الله چې کوم سره د الله سره مینا ساتي یا ساتي دا بر محمد صلی الله علیه وسلم خبره مني داغه تابعداري شنو کړل د الله مینا ده قل ما نو ان کنتم تحبون الله کتاش مینا کوي د الله سره فتبعوني اسما خبره ومني د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري کې سل فیدی عالم راجمه کړی الفوائد المئة في اتباع النبي المجتبى سل پیدي په اتباع دا نبی کې چې الله ځان لغوره کړي سل پیدو کې یو پیدا دار د الله مینا د الله مینا په قران راځي په ذکر باندې راځي په مانځ باندې راځي د الله په نومونو باندې راځي الله له وخت پر کول باندې راځي دا خپل سره د الله په وړاندې دی او قیدی په شامل تړل غوندې راځي د الله د یو سره بناستا د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري باندې راځي د الله لپاره د خلکو سره ورانو جوړه مونږ کول باندې خاص کرا کارونه چې مخکې يحب ذکرې امانت کې لحاظ وعده کې پابندي دروغ نه ځان ساتل دی له ویل شاګه اسباب چې د الله مینه پیراځي چارلا سے مشهور امام نصفی لیکلی آیات کې رد دی پاک انسانانو باندې چې قول او عمل جدا دي یو سره دعوه کوي چې ما د الله سره مینه ده په دې شکل له شګوري عمل له شګوري د سنت نه خلاف د قران نه خلاف دا دروژن دي ابن کثیر وایي آیات حاکم دی په واره دا غچا کی چې د الله د نبی دعوی کړی دا د مینې کداغه تابعداري وکړه د الله مینه دا کینې درو شیربینی وای چې کوم انسان مجلس کې چغي وای لا سنت به چې موږ باندې جذبه رااله دا نه الله پیژنو د الله مینه پیژني د آیت په تشریح کې قاضي امام قرطبي چې شیرونه راوړي وتصل اله وانت تسحر حبه هذا العمر في القياس بديع لو كان حبك صادقا لا تعته ان المحب لمن يحب مطيع ویمړه ظاهری د الله نه پرمانی کې او خلق لوي چې الله سره ډیره مینا ده
جل جلاله د نبی صلی الله علیه وسلم نمچیات کې صلی الله، لیکن ناسا ولاړ معاملات شکل جامع واده غم خادي ټول د قران او سنت نه خلاف. تعجب پدې مینه باندې لو کان حبک صادقا لا تعته، کستا مینه د الله رسول سره نږدې وي یقیني وي هغه خبره به منلې. ان المحب لمن يحب مطيع، سوچ چا سره مینه ساتي داغه به هر خبره مني. مینه د الله سره کوي د نبی تابعداري وکړي. اوس جواب د سوال د نبی تابعداري کې څه پیدا راځي؟ يحببكم الله يخبط صلى الله منه کی ويغفر لكم ذنوبكم، ساسغناون بالله معاف کی. فعل مضارع مجزوم څخه جواب د امر دی. الله بر سره منه کی د الله نه څه علامه ده؟ عبد الله بن مسعود نوې چوي دي ومړ آشنا موږ څنګه معلومه چې الله موږ سره مینه شته او کنيشتا؟ عجیب جواب هغه وکي و پنظر محبتك الى القران، قران سره دې مینه وګوره. که قران سره دې مینه د الله سره مینه راغو، قران سره دې مینه نه د الله نشتا. د عطار الله یو جاریه وین جواب اې د شپې تهجد کول. چې کله تهجد وکړو د الله نه دعا وکړه، یا الله زما مشکل حل کا پاغه مینه باندې چې تاسو سره ده. عطا شبیر دې شو وایا چې کوم مینه ما تاسو سره یا الله اډې روکیا راکځوا وکړه ما سره مینه نه وې چې تهجد نه وې راوچت کړي. خو چې کله تهجد راوچت کړم د الله ما سره مینه ده، تاسو ګورئ چې موږ راوچتي کو کنه. قانونداري چې څوک چا سره مینه ساتي درېمګړې سره چې مجلس ته راځي څومره دا قیدی د شپې د الله سره خبره پکار ده، خاص کر به د رمضان کې. تقریبا دا ورځ زمدار نیمه یو وتا نه وښنیم شاوخ زمره وخت پاتري. کله که بڑ انسان وې د شپې تهجد د ورځې د قران تلاوت درسونه ذکر حلال تجارت گاونډي سره احسان د یو چانس دی. غافل انسان نه باسي پیریږي. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي جبريل ویل چې کوم انسان باندې رمضان تیر شو دله بکنه ونه شو الله ری برباد کړي. و ما ویل امين عشان چې الله مرګیر نه کی دغه خوبونه مبونه پرېدا، دروغ پرېدا، خیانتونه وکي پرېدا، خالص الله لدا ورکا. دا د الله د مناجات میاشتا. نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو وی لنګونه وتړای. سلف صالحین چې کله د شپې وته کېدنو شړل وای چاته پښتنو کې چوري شاړې وی د الله نوم جدا کېږي 2 غنټې 3 غنټې. اوس د دې غموړي چر تراوی اتر کاته او کشل لکاته شل لکات والا وې زپې مناظره کوم، نتیجه دای 12 منټو کې شل لکاته وکي. مړه 10 رقم شل لکاته تراوی خو صحابه ود شي کړي چې کله به دوی اخري سلام وګرځو د کور والا په پېښنه به جمعه تراولېګو ته وکړه لکاته په دې کیفیت ما تکوا مدیش کوا ما سروي کوا صرف هم داشلو کو، لیکن چې پېښنه ته به جمعه تراولې ته خو شل دقیقو کې وږي شل ثانیو کې. بعض احمقان لا په پښتنه باندې چاپ کیږي موږ مناظرې له تیار دیلا موږ یې اتم راغلي شلم راغلي شپږ دیر شم راغلي سلويخ تم راغلي په ټول عمل کوي. کچا ته کول زموږ مسلمان رو، کچا شل کول زموږ مسلمان رو، کچا شپږ دیر کول زموږ مسلمان رو، کچا سلويخ کول زموږ مسلمان رو. او ته تکړه چې دې رمضان کې د دې بیگانه سلويخ سره ملا وتاړي. حدیث کې راځي موتا او مشکات کې چې اتر رکعات نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ایول رکعات نه زیاتواله نبی نه کو دیرلس درې ویتر واته تراوی قیام الليل. لفظ تراوی ول په حدیث کې شته نه نور چې په دې اړیو باندې چې عمل وکي په کته طریقه باندې وکړو هیڅ به چا سره جنجال ولکي. شل راتو والو سره اتو والا سره نه کوي اته دي شل والا بدعتين نه وای سلويک د شپږ دیش والا شپږ دیش سلويک والا په کومه طریقه باندې چې تارکه تمامېږي ګنټي ور باندې ولګوا. ته خو هغه د ابن کثیر په هغه بدايه باندې عمل وکا
تراویح او کبدی کیفیت باندې اشار په شمه تا بس راوړي نه به وګورو چې څوک ستارت کوي مو خو بشل دقیقو یا سره اتاو یره دا مولا صاحب ډېر قوي دي مخکې ما خصن مونږ کو ام یو کیفیت به چې تراوله شو بل کیفیت وی تر چې زو بیا پکې سوالو اې دې دا منځ دا پر یو چاله کو دا بل چاله کو دا بل چاله حدیث کې راځي ډېر کړ دی انسان مونږ کې دا مونږ په دمای لعنت وي به دا مونږ دلته کې راکې نو په کته طریقه چې رکوع به برابرې سجده به برابرې اطمینان پکې اذکار پکې مزیدار تلاوت پکې وشي چې په هر طریقه باندې چې عملو کې اعظم مسلمان ور دي کڅو پاتو باندې کوي کڅو کې پښل باندې کڅو پښپک دیش باندې او کڅو په سرویس تو باندې نو وی ویلي چې الله تعالی سره مينه وکي قیام الليل د الله د مين علامه ده والله غفور الله بخون کې رحیم به حرم ربان ترغیب اطاعت الله او الله رسول الله قران او سنت به منئ قل دي خلق لوا خبره منئ د الله او رسول او د الله د رسول فین تولوکم مخواړون فین الله لا يحب الكافرین الله اچرته مینه کوي د کافر سره دلیل لپاره چې د قران او سنت نه مخاړول سره ګوره د ایمان نخلاصي ګورو ساعت کې رد په نسواراو په دې طریقه باندې دی وی چې ګوره عیسی د الله بچی پلار نشتا الله یې مړ د امازان له انتخاب کړي آدم علی السلام خو مور پلار نشتا دا نبی دی نوح نبی دی آدم علی السلام نبی دی ابراهیم د عمران نبی له نبی حیثیت ورکا ان الله اصطفى یقینا الله تعالی غوړه کړی آدم علی السلام او نوح علی السلام او د ابراهیم او د عمران العالمین پر مخلوقات آدم علیہ السلام پلار وګرځو نبی المکلم نبی ری خبر وسره شوی نوح دیم پلار دی ابراهیم علیہ السلام امام الانبیاء ذریته پدې شان چې اولاد دی باز دوی د باز نورو یا ذریته آل د عمران د ابراهیم علیہ السلام بچیان هغه د نوح علیہ السلام د آدم علیہ السلام والله سميع عليم الله ور پوهره ورسات کې بلد نسوارا و چې عیسی د الله بچی دی آیات کې الله پیرا دکو درت حاصل داري اے انسانانو اے نسواراو ستاسو نه د عمران مورو کزا اغه نظر کړو د توحید د خدمت د بارک مال الله بچی راکې زبر توحید خدمت د پاره دا وقف کوم نعمت توحید د پاره نظرونه کې او تاسو شرک کوي دا څه عجیب خلک دي دا ولې د خپل نه مخالفت کوي اس قالت چکر ویلې کړي د عمران ربي اے رب سما انی نظرت یقینا ما نظر کړي لکه تعالی ما فی بطنی هغه چې ما په خېټه کې د آزاد د کار د دنیا نه نظر عبادت دې په دین کې دا کار کېدو محرم معنا آزاد د دنیا د کار نه خالص دین له وقفه ایواز په دې کار نه کې چې موږ عمل کوو یره روزه مونږ ولا د قران درسونه مو کړل تهجد مو کړل قیام الليل مو کړل نه الله اذا چې کوي دې سره دعا کوي چې الله وسي قبول کا قبولیت دعا وکړي عمل اثر دې قبولیت ډېر ګران دی فتقبل مني قبول غزمانه توحید د خدمت د پاره وسیله انك انت السميع العليم یقینا انت اوره او پوي تعالی زکه وجته اوره کله چای بچی راوړه جلیوا یو ارمان ذکر کې د امتیاز فلما وزات حال الله شکر او څنګه ولا غیلا قالت ربي ندي ولي اے رب سما اني وزات یقینا ما خو څنګه ولا انسا جلی خو جماعت خدمت دومره نشي کولای مفسرین ذکر کوي دینه به ډیر اوچت خلق پیدا شو والله اعلم بما وزع دې ته ویل شي خالي الهي دا د الله خبره ده الله په دې په اسمانه چې دی وسېګو یادانې دې مریم د مور خبره ده الله په دې په ما په اسمانه چې ما سي کولې متکلم څه غرض ده وليس الذكر كالانثى ونه د نارینه چې تا غوښتلې په شان د زنانه چې کوم درکړې شو
تا چې کوم له غوښتري اته دې غوندې نه لري قیمتي دي دویم امتیاز الف لام په دې کې حدیث غورا واني سميتها مانو کې خذ لنا مریم دا من عابده خادمه قران هیڅ چرته د کجنوم نه راوړي د دې راوړي مفسرین وجه باندې وجه داله چې دې باندې تحمت الله دا غره پاکه کزله اسیو مریم شربنی لیکري پای دنیا کې الله د نبی صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راجمه کې حدیث کې مرাজি څومره لوی افتخار ده دا دواړه الله محمد صلی الله علیه وسلم په نکاح کې خدیجه را ماریا را حفصه را عائشه را ام حبیبه را ام سلمہ را زینب را میمونه را صفیه را جویریه را مریم بمشي او د قشان اسیه بمشي واني اعيذها يقينا زپنین سم دلړه پتا باندې او د اولاد لا من الشیطان الرجیم دا هغه شیطان نه چې کوم رټلې شوی حدیث کې راځي هر معصوم چې پیدا کیږي کې فکر مو आवाज کوي شیطان چی مریم د دې بچي عیسی الله دې نه بچ کړی دي چا ویل دغه مراد دعوت شیطان دې قبول کیونه به سره کافر شو خدا ظاهر د حدیث خلاف معنا ده آیات باندې به سوال دی چې مریم او عیسی خود نبی صلی الله علیه وسلم اوچت شونو جواب داري دا فضیلت جزئی دی لکه څنګه چې دا دواړه د شیطان نه بچ دي د قشام محمد صلی الله علیه وسلم الله بچ کړي ام اوچته وصلی ماته قبول کړه زګه فتقبل ویری وو فتقبل انه پس قبول کړی دی رب د دې په قبول اولو ک باندې بقبول حسن الله ته راضي شو وان بتا هرالو یې کړه دا پارلو اولو حسنن کې سبان دی څنګه کړه ورس کې ورشلو اذا لك کال عجیب قدرت د الله دیم اخلاق الله عجیب اخلاق ورکړه دریم اندامونه برابر و وکفلا پرورش وکړي دي زکریا علیہ السلام د تر خاوندو ورسره براشي خلکو جنجال وکړو دي زکریا علیہ السلام چې جوړم زکه د تر ما سره نکاح کړه نور ملګری چې مونږ وړو زکه راس مونږ د امام لور د مونږه خدمت کوو بس یو قران داسې بوکو دا ارچا قلم شنی قدرت پورته وبو کې روان شو بس دا به وړي عام سره ورسره شي اوس د مریم کرامت کلمہ دخل علیها شکر زکریا علیہ السلام داخل شو بر مریم المحراب محراب دا معنی زیات جګړې د نفس سره جګړه کېږي د ابلیس سره تا د عمر ابن عبدالعزيز په وخت کې به جوړ شو مخکې نه و ډیر لوی جوړول مې دې په کار دي امام سیوطی به دې باره کې کتاب لیکل شدا بدعت ته مصنف د عبدالرزاق ابن ابي شيبه دې چې معمولی غونې جوړ کړي خلکو له پته ولې چې دا قبله ده نو وجدا انده مندبه کې دې سره اس کن ناشنا رزق دوړي میوه پښې کې دې پوړې کې قال ذو يا مريم ان لك هذا داتا كم زين رازين قالت اخي هو من عند الله اذا الله ذقانا نکان همیشه په الله نظر کوي د شنو چې مردا اسما چاله کیدا زما تجارت دې زما تعلق دې زما استعداد دې من عند الله الله راضي دار دې کرامت اولیو حق دې کنه هیڅ څه دې انکار نه کوي چا چې دې انکار وکړي یاد ساده سره قرآن نه به منکر دی کرامت په لغت کې ویل شي عزت لا اصطلاح کې د ولی الله نه شناشنا کارون الله صادر کی لیکن دا یاد ساتي کرامت ګوره د ولی په اختیار کې نه لکه دا لیکل چې د کلام په اختیار کې نه دي ته خو ځوا لیکل کوي به د دې کرامت پټواله په دې ولی باندې پکار دل کې زنانه باندې چې هیڅ درش دې پټواله پکاري مولا قاری به لیکلي دي الاستقامت بالدين خير من الف کرامات
دین باندې شکر پاتې شي دا بهتر دی د زړه کرامتونو نه کې دې شاکر وخت کې خاتمه ګډوډ شي امام شافعي مولانا نقل لې دوکنه شي پاګه چا باندې چې باوا باندې الوشي په درې باندې روان دي ور لاس کې نیولې چې دا الله ولي دی بلکې د عمل او قران او سنت باندې وتري شي د دې سره برابر دی او کنه که برابر او په هدا ولي دی کني به ګور دا فاسق دی استدراج کړي شیخ عبد القادر جیلانی لیکي کرامت دا مطلب نه دی چې وسړی د الله حق یو چاله ورکی یو سړی د الله ولی دی ته اوس ورسره قبر لا خاور دا غراوړه لکه شیګان چې د حسین د قبر نه راوړي مال غراغره قبر نه راوړه الته توافونه کوا الته شمل کوا داغه بناو باندې نظرانه کوا اغل دا تمسات شمال بچی را کا مال عزت را کا نه نه دا کارون والا څوک دی یو الله د الله حق چې کله یو سړی راوړي مخلوق بیا ورکی نو شیخ عبد القادر جیلانی فرمایي دا خدای به عزت دی وکړه خدا خبره مسریات ساتي کرامت د اولیاء حق دی خو ولي چاله ویل شي ان اولیاء الا المتقون الوسی رول معنی کې لیکي للمجذوبون ولا المجانون د الله اولیاء نه دي مگر تقوا والا هغه انسانان نه دي چې هغه لیونه دي هغه انسانان نه دي چې کمیشو پرتګي استله په کلونو باندې بالکل موږ نه کوي یره ودان الله ډیر لوی ولي دی مخله شګوره تکتوري فاسق فاجر دا د الله دشمن دی دا شرط د الله ولي دی د الله ولي څوک دی قران کې الله فرمایي الذين امنوا وكانوا يتقون هغه انسانان چې ایمان راوړي په عقیده توحید چلیږي ګنټه قرآن او سنت د قانون لاندې وسی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې خپل شکل د قرآن او سنت د شکل برابر جوړ کړي د الله لپاره جوړي د الله لپاره ورانه دا خپل شبه د الله په ذکر آباد ساتي الله رضان نږدې کوي د خیر کارون لوړاندې کوي د فتنو نزان لري کوي خوراک او ساګ لري تمایل نه کوي د الله په دین باندې شغو سګي لکه پړانګوز مې یاد ساته کوشش کوي چې عمل پټو کی دې کرامتو د خو بیا هم کرامت د انګورانو کرامت دا مقصد نه چې اوس موږ بدنه غوښتنه کوو چې نه ته اوس موږ له بچی راکا ته موږ له دار راکا دا په خپل الله له محتاج دی ان الله يرزق الله رزق ورکه چاله چې غواړي بغیر د حساب نه هنالک بدیجه کې دعا وکړه زکریا علیہ السلام د خپل لمنه باز خلک کوئی کنه ګوره دربار را ورشي دعا به قبليږي زکریا علیہ السلام راغی مریم دربار لا جواب دا سی ویلی کې هنالک دا معنا من سما د دې وجه زب معنا ته نشتا دیم قول لري چې اصل کې دا کور خو دې زکریا مریم نه دا خو زکریا علیہ السلام دی اپ ری دربار کې دا د بچیانو تقریبا د وسر شل کلو په عمر شاوخه وی ویل یا رب دی مریم لدی به موسم میوه ورکړي دی په دې باندې قادر او یقیني مالم به وخت بچی را کولې شي بچی را قال ربي وی ویل یا رب زما حبل را کمال را من لدن صادقانا بچی طیبه مزیدار انک سميع الدعاء زکاتان غواړم زکات اوریدونکو د دعای بچی چې دنه نو بس الله نه غواړي دا نه چې مړ فلاني دربار را ورشه مال بچیرا تر هغه په نامه نظرانه وکي نه د بچو ورکول والا ذات اخستل والا ذات یوازې الله دی بچیا چې الله نه غواړي طيب بچي به غواړي مزیدار اسی منو غواړي فاسق فاجر ورسره کې دعا قبولیت فنادته پس आवाज ورکې دی زکریا علیہ السلام لملائکه او هو قائم حال دا چې ولاړو یصلی فی المحراب منځ کو د محراب کې خاص عبادت خانه دې واجب نقطه معلومه شو کله چې بچیانه کې نو الله سره تعلق قائم کا منځونه کا چې الله مالا بچیرا چا واځ ورکه اوس تفسیر دنه دا
ان الله یقینا الله تعالی زیر در کوي په یحیی باندې. یحیی کی معنا د حیات، دین براش باندې کی مصدقا تصدیق کون کړي په کلمه باندې من الله د الله دخوانا. الله ورته کون شاء هغه وشي، یا توحید کلمه به خلق له تشریک. وسیدنا معنا مشر به او بن به د کزنا حسور دا معنا وای شهوانی مردی دایر سے پورا را، لیکن میلان به زنانه ولنی بلکې بده باندې بدن غالبې ری بدا مقصد نه شنه مرد نه مرد معنا خو نقصان ده چې بچی نکیږي دا خو به د نبی بشان کې ناروا عمل دی. نور معنا غان علماء وکړي ونبينا ونبي به من الصالحين او د نیکانو نام څنګه د شي طيب بچي غوښتي. وسنه یو تعجب وکي چې تم کله د چا پیدا شنو نور لالچ کشي یا الله مال بسنګ بچي کزمه بډای دا زیم سپینګری. الله جواب کو تو باندې کیفیت معنی زبې درکم قدرت الله خو بمنینو. قال ربي رب لفظ کی اشاره ده وسیله. عبد الله بن عباس فرمایي کله چې انسان دعا غواړي دی په اول کې لفظ رب راشي الله خامخا قبلي اسما ربا یا رب جبريل. قال ربي نوي ولي يا رب زما ان يكون لي غلام څنګه زما لپاره شي بچي وقت بلغني او حال دا چې رسیدل مال بډا ته وو دا که زما چې اخرون د شندا. قرطبي لیکلي چې کله زنانه د 50 کلو نواوړي دای پرې بچدان کې قسم برودت پیدا شي یخني به بچی نه راوړي. دا د نبی سر کلو په عمر باندې الله ورته بچي ورکړي. عجیب قدرت. قال اغو الیک ذلک منا انت كذلك دا خبر دې مبتدا پټ تبانداسي الله يفعل ما يشاء. الله کوي چې غواړي ستاره بچی کې ستاره بچی بارکه الله په سره کړی چې دار کېږي بس کېږي بوس. دوی ویل نخې عثمان وخا نور یې مینه پیدا شو. قال ربي وی ویل یا رب سمای جل آیت نو ګرځو مال نه ښا. قال غویل نه خیدانا چې الله تکلم الناس ته خبر نه کوي د خلکو سره دریش په الا رمزن مگر په اشاره. دې په دین کې ولا عادت هو چې د حالات کې په اشاره خبرې کولې. دیم یو ګنګ شو لیکن دا تفسیر کمزور دی. دریم به پیدا خبره دا خو موږ دین کې مشابه پیدا منه کوي. یو کار بل کوا واذكر ربك یاد کدا رب دې کثیرن زیات او تسبیح بیان وا ما خام ول ابکار او سار کې ذکر کثیر سره ویل شي. شیخ الاسلام ابن قیم لګي چې عقیده د توحید دی او د نبی تابعداري د دعا اخلاص پکې دی درې. دا درې کار چې کله راځي مشي ایله ویل چې ذکر کثیر سارو ما خام تسبیح ولي ویلي ما خام کې مخړې او سار کې نو تسبیح لفظ کې اشاره دی چې الله د هر قسم نقصان نه پاک دی. د کمال ټول صفاتونه الله لري. اوچت عالم اوچت قدرت والا دی هغه. ورس آیتونه کې رد کوي په نسوارو باندې په ذکر د عبد د عیسی علی السلام چې اي خلکو عیسی علی السلام 15 طریقو کې الله له محتاج دي. سمو خیال لې چې یو څوک محتاج هغه الہ جوړې دي شي نه. وایس قالت الملائکه شکل ویلې ملائکه یا مریم الهام وکي څوک دا نه وي واخو نه علماء پرېمانه کلام کړي دي. د شي आवाज ورته وکي لکه څنګه چې د موسی مور کړو عليه السلام. ان الله اصطفاك يقينا الله غره کړي او به بچ کړي او به غره کړي علی نساء العالمین. د مخلوق باندې زنانو باندې چې کمال ته موجود دي غره کړي پاک کړي معنا د جنانه غره کړي پرې کلمه غره کړي پرې عیسی باندې یتا کې دند ویلي
مریم په ټولو غوړه نه ده حدیث کې راځي عائشہ آسیه غوړه ده کله وی خدیجه غوړه ده کله وی فاطمه کله وی عائشہ دلته کې علی نساء العالمین مراد اقا عالمین نشي کما وخت کې موجود وو ورو ساعت کې الله اوس بیان دیو قانون کوي چې کله خو الله نعمت درکې شکر الله له وباسه عاجزی کوا یا مریم عاجزی کوا لربک دې خپل رب لدی سجدی کوا رکوع کوا مار راکین در رکوع کوونکو سلام اقنتی زړه کې عاجزی کوا الله لا دغه اثر صاحب بدن باندې کار شي سجده کوا رکوع کوا رکوع مخکې په نسبت سره سجده لا خو دې مقام کې اشاره ده اهتمام د سجده لا مار راکین معنا که اسباب د جمع برابرۍ انت ورسه کنه ورو ساعت کې د نبی صلی الله علیه وسلم صدق حاصل اراده د مریم د زګیدو اې دې د کفالت په وخت کې محمد صلی الله علیه وسلم موجودون نه عجیب تاریخ تاسو ذکر کې اې دې دا خبره معلومه شو چې دا نبی د الله حق نبی دی ځکه دله دا خبره الله کړی او څوک چې حق نبی دا تابعداري وکړ در محمد خبره ومني عليه الصلاه والسلام خبره ومني ذالک دا مخکې چې ذکر شو الله خبرونه د غیب لري مونږه وحي کوي لیک تعالی مو دې وحي بیان کړه دلیل پیدا لري وما كنت لديهم تنوي د دوی سره چې وی غرزول اقلامون دا قلمونه ايوم کم یو د دوی په کفالت کې د مریم وما كنت لديهم تنوي د دوی سره یقتسمون چې کله کوله جګړه باس کو یو ویزه وړم زګس بارې کې نه لوردا د نور ویل چې مونږ یو زموږ د امام لوردا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمته